دا چې څومره تکړه ډله ده په دې هم پوهېږم. چټ مه وایه راتلونکې برخه اتلان تاسې ټول له هغوی نه ډارېږئ خو هغه ډله زموږ لپاره هېڅ هم نه ده. سمه ده پوه شو بند کا لعنت دی وي ځای شوي خدای دې وحي ترکان راغله اوس څه وکړو؟ کم عقله دوی د ځان پسې کړي وو را دې وستل. دا هم مه هېره وجه کړله دلته یا هم په بل هر ځای کې کچا د ترک یو تار ویښتو ته هم زیان ورسوه نو زموږ له جدي غبرګون سره به مخ شي. د نورو پارټونو د لیدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که چیرې غواړئ نوې ډرامه درته نشر کړم نو ښکته یې په څرګندونو یا کومنټونو کې ولیکئ.